بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، د تفسیر القرآن په اولنی درس کې د یو څو خبرو پیژندل دا انتهایی ضروری دي. د ټولو نه اول وحی څه ته ویل کیږي؟ وحی په لغت کې په ډیرو معنو سره استعمالیږي، لکه اشاره کول، لیکل، الهام، پټ کلام وغیرہ. دې ته چې دینو وحی ویل کیږي. او په اصطلاح کې وحی هغه کلام او هغه خبرې چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه به طور پیغام انبیاء کرامو ته لېږل کیږي، دې ته وحی ویل کیږي. د وحی بیا دوه قسمونه دي، یو وحی جلی او بل وحی خفی. وحی جلی یعنی ښکارا وحی، وحی خفی یعنی پټه وحی. چې کومه پټه وحی ده نو هغه الله تبارک وتعالى انبیاء کرامو ته زړه ته یو خبره ور اچولې ده چې هغه ته الهام هم ویل کیږي. دغه وحی ته پټه وحی یا وحی خفی ویل کیږي. او وحی جلی مطلب ښکارا وحی. وحی جلی بیا په دوه قسمه باندې ده، ښکارا وحی په دوه قسمه باندې ده. یو هغه چې د هغه تلاوت کیږي یعنی هغه ته وحی مطلوب ویل کیږي، او بل چې د هغه تلاوت نه کیږي یعنی وحی غیر مطلوب هغه ته ویل کیږي. په الفاظ دیگر چې الله تبارک وتعالى حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې کم الفاظ نازل کړي دي هغه ته وحی مطلوب ویل کیږي، او هم دغه وحی مطلوب قران کریم دی. او چې الله تبارک وتعالى په حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې کم الفاظ نه دي نازل کړي بلکې معانی نازل کړي دي، او هغه بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل الفاظو کې بیان کړي دي. دا د وحی جلی یو قسم دی، وحی غیر مطلوب. او دغه وحی غیر مطلوب ته احادیث نبویہ یعنی د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارک ویل کیږي. نو په مختصر الفاظو کې چې وحی په دوه قسمه باندې شو، یو وحی مطلوب، یو وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب لکه قرآن مجید، وحی غیر مطلوب لکه احادیث مبارکه د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم. بل دا خبره ضروری پیژندل پکار دي چې قرآن مجید څه ته ویل کیږي. نو علما د اصول فقه د قرآن کریم تعریف تاسې کوي چې قرآن مجید د الله تبارک وتعالى هغه معجز کلام دی چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې په عربي ژبه کې نازل شوی دی، په مصاحفو کې لیکل شوی دی، او مونږ ته په تواتر سره را رسیدلې دی. د دې ابتدا د سوره فاتحه نه شوی دا، او اختتام یې په سوره ناس باندې شوی دی. دا خو د دې د اصول فقه علماو د دې تعریف کړی دی په اسانو الفاظو کې د الحمدنا والناس پورې. دا مونږ تاسو سره چې کوم په کتابي شکل کې کومه نسخه موجوده ده عمدغه ته قرآن کریم ویل کیږي. د دې قرآن مجید 15 نمونه نور هم الله تبارک وتعالى په قرآن کې ذکر کړی دي، او یو نوم وته صحابه کرامو بیا اخودل دي. یعنی د دې قرآن مجید شپږ نمونه دي. یو د قرآن مجید نوم دی قرآن، بل نوم یې دی فرقان، بل دریم نوم یې دی کتاب، او سلورم نوم یې دی ذکر، او پنځم نوم یې دی نور، او شپږم نوم یې دی مصحف. قرآن چې کوم اولنی نوم دی خپل نوم قرآن د الله تبارک وتعالى په قرآن مجید کې ذکر کړی دی، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. بل ځکه الله تبارک وتعالى ارشاد فرمای بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دا القرآن لفظ په قرآن کریم کې 58 پیری 2 پیری راغلی دی. قرآن لفظ 10 ځل راغلی دی، او قرآنه لفظ به طور مصدر دام په قرآن کریم کې به طور مصدر 2 پیری دا استعمال شوی دی. دوستانو، قرآن لفظ د قرائت نه ماخوذ دی، او قرائت ویل کیږي لوستلو ته. نو قرآن تم قرآن ځکه ویل کیږي چې دا ډیر لوستل کیږي. نو د قرآن مجید د دغه ډومبي نوم د قرآن معنا دا ده چې قرآن یعنی بار بار او ډیر لوستل شوی، بار بار او ډیر لوستل کیدونکي. د قرآن کریم بل نوم دی الفرقان، او دا الله تبارک وتعالى په سوره فرقان آیت نمبر 1 کې ذکر کړی دی. الله تبارک وتعالى ارشاد فرمای تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. فرقان د فرق نه ماخوذ دی، او چونکه دا کتاب قرآن مجید هم فرق راولي په مابین د حق او د باطل کې، فرق راولي په مابین د ایمان او د کفر کې، فرق راولي په مابین د خیر او د شر کې. د دې وجنا دی کتاب ته فرقان ویل کیږي.
بل د قرآن مجید دریم نوم چې دی هغه کتاب دی. الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه. بل ځکه الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي سوره احقاف آیت نمبر 30 کې قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. یعنی د دوی قوم وی چې مونږه یو کتاب اوریدو چې د موسی علیه السلام نه پس نازل کړي شوی دی. بهر حال په دې دوه آیتونو کې د قرآن مجید ته لفظ د کتاب ویل شوی دی او کتاب یا خو په معنا د مکتوب دی چې دا لیکل شوی دی ځکه د تم کتاب ویل کیږي او یا په معنا د جمع کولو باندې په دې قرآن کریم کې بیا دیتا کتاب ځکه ویل کیږي چې په دې کې هم بیا احکام قصص مثالونه وغیرہ الله تبارک وتعالى را جمع کړي دي د دې وجه نه دیتا کتاب ویل کیږي. سلورم نوم د قرآن مجید هغه ذکر دی. الله تبارک وتعالى ارشاد فرمای سوره حجر آیت نمبر 9 کې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چې مونږ دا ذکر یعنی دا قرآن نازل کړی دی او مونږ د دې حفاظت کوونکیو. نو په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى د قرآن کریم ته نوم اغسته دی هغه ذکر دی او قرآن ته ذکر وی چې ذکر نصیحت ته ویل کیږي او قرآن هم د امتونو لپاره نصیحت ته ذکر دی ته ذکر ویل شوی دی. د قرآن مجید بل نوم دی هغه نور دی. الله تبارک وتعالى ارشاد فرمای سوره نساء آیت نمبر 174 کې یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. چې خلکو بشک تاسو ته په تحقیق سره تاسو ته د الله تبارک وتعالى د جانب نه د تاسو د رب د جانب نه برهان راغلی دی او هغه تاسو ته ښکارا نور نازل کړي دی. د دې نور نه مراد قرآن مجید دی او نور څه ته ویل کیږي هغه سیس چې په خپل ظاهر وي او بلم ظاهري یعنی قرآن مجید هم نور دی چې په خپل باندې ظاهر دی او نور احکامات وغیرہ مثالونه او قصص وغیرہ هم دی ظاهر کړي دي. د دې پنځو نومونو نه علاوه چې یو قرآن، فرقان، کتاب، ذکر او نور د دې پنځو نومونو نه علاوه د ته یو بل نوم ویل کیږي چې هغه مصحف دی او مصحف هغه سیسته ویل کیږي یا د مصحف معنا دا چې هغه کې صحیفه را جمع شوي. صحیفه څه ته ویل کیږي؟ صحیفه د کاغذ یا د سرمنې ټوکړې ته صحیفه ویل کیږي او د قرآن مجیدم په ابتدا کې د سرمنې په ټوکړو باندې او د کاغذ په ټوکړو باندې لیکل شوی او راجمع شوی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو په مشوره باندې دغه راجمع شوی قرآن مجید ته د مصحف نوم چې دینه هغه ورک یعنی د صحابه سره مشوره وکړه او بیا یې د نوم کې خودو د مصحف نوم یې ورل کې خودو. نو دا د قرآن مجید د شپږو نومونو تذکره شو. د دینه پس د یو بل خبرې پیژندل ضروری دي او هغه دا چې د قرآن کریم فضائل، اجر او ثواب دا څه شی دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل صحیح البخاری جلد نمبر 2 حدیث ته چې بهترین سړی پتا سو کې هغه دی چې هغه په خپل باندې د قرآن مجید علم حاصل کی او بل تم د قرآن مجید تعلیم ورکی. ورې څوک به بهترین کاروباری ته وي، څوک بچاته وي، څوک بچاته وي، خو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه کس ته بهترین ویل دی چې هغه په خپلم قرآن زده کی او بل تم قرآن اوخی. دا مونږ چې کوم سلسله شروع کړې ده د قرآن مجید د زده کړې دا هم د دې لپاره ده چې الله تبارک وتعالى زمونږ نه هم او تاسو نه هم د بلای او د خیر ښېګړې کارونه واغستلی کی. نو تاسو په خپل باندې هم قرآن زده کې او بیا چې څومره مزده کړی وي نو هغه بیا نورو کسانو ته ورسولې کې که چاته څه مسله وي نو زما په دې دغه کې په دې چینل کې او په دې اکاونټ باندې زما نمبر شته دی، تاسو ما سره رابطه کولی شئ. محترمو دوستانو، عرض مې کولو چې د قرآن مجید فضائل، اجر او ثواب چې دی نو هغې کې اولنی حدیث ما ستاسو د وړاندې ذکر کو چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې بهترین سړی په تاسو کې هغه دی چې په خپل باندې قرآن زده کی او نورو تم د قرآن مجید تعلیم ورکی. د قرآن مجید د فضائل په باره کې یو بل حدیث مبارک دی. سیدنا براء رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو ځل یو سړی د سوره کهف تلاوت کولو او د دې سره په کور کې یو زناورو چې اچانک هغه زناور په ټوپونو باندې شو او اړې شروع کړل. دغه سړی چې او قتل، دغه صحابي چې او قتل، نو د هغه د پاسه د وریځو یو صایبان جوړ شوی. د راغلو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته د دې واقعي ذکر وکړو.
نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وته فرمایل چې ته د قران مجید تلاوت کوا او دا تا چې سئولی دل نو دا سکینه یعنی سکون قلب دی دا د زړه اطمینان دی چې الله تبارک وتعالى د قران مجید د تلاوت په وخت کې د تلاوت کولو په وخت کې د الله تبارک وتعالى نازلی یعنی که څوک د قران مجید تلاوت کوي نو دا به الله تبارک وتعالى بهترین سړیم ګرځي او د باندې به الله تبارک وتعالى د خپل جانبنا اطمینان سکون او راحتونه او رحمتونه نازلی بل دوستانو د قران مجید د تلاوت په باره کې ک یو سړی تلاوت نشي کولی او د هغه جبن خلی د د پرم ډیره زبردست او عظیمه خوشخبری ده او سیدتنا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې کم سړی د قران مجید په تلاوت کې ماهر وي معزز وي او هغه د تلاوت په صحیح طریقه باندې کولی شي نو دی به د بزرګو فرشتو سره د لویو فرشتو سره وي خو هر هغه سړی چې هغه قران مجید نشي ویلي په دشوارۍ سره او په تکلیف سره د هغه الفاظ ادا کوي او د هغه الفاظو په ادایګۍ کې انخلی رانخلی نو الله تبارک وتعالى بدله 2 اجر ورکي یو د قران د لستلو اجر به ورکي او بل دته چې په دې لستلو کې کم تکلیف ملاويږي د دې اجر به ورکي دا حدیث مبارکم په صحیح البخاری کې ذکر دی دغه شانته د قران مجید د تلاوت په باره کې د دوه جهانو سردار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای سیدنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی جامع الترمذی نقل کړی دی فرمایي چې کم سړی د کتاب الله نه د قران مجید نه یو حرف ولستلو نو د لپاره یو نیکی دا خدا یو نیکی داسې دا چې دا یو پلس باندې دا من قرأ حرفا من القرآن فله حسنه چا چې د قران مجید یو حرف ولستو د لپاره یو نیکی دا خدا سي نیکی والحسنه بعشر امثالها چې دا یو پلس باندې دا بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې زدا نوې ما چې الف لام میم غني یو حرف ته بلکې الف دا ځان له حرف ته لام ځان له حرف ته او میم ځان له حرف ته نو کچا د الف لام میم د دې دریو حروف تلاوت کو نو الله تبارک وتعالى با هغلا د دیرش نه کې ورکی یعنی درې نه کې به ورکی او دغه درې نه کې به یو پلس باندې وي نو دیرش نه کې به الله تبارک وتعالى هغلا ورکی دغه شان که څوک د قران مجید تلاوت کوي په ورځ د قیامت باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک ته سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د هغه راوی دی جامع الترمذی دا حدیث نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت باندې با د قران لستون کې راشي میدان د محشر ته نو قران با عرض کوي الله تبارک وتعالى ته بعض روایتو کې راځي چې د قران لب الله تبارک وتعالى یو انساني شکل ورکی دغه قران براشي او الله تبارک وتعالى به تبارز کوي ای زماربا د سړی لا عزت ورکا دا سړی مزین کا او خلق کا الله تبارک وتعالى به دغه سړی خلق کی او د تب د عزت تاج ورواچولې کی بیا به دغه سړی وي چې ای الہ العالمین دل نورم عزت ورکا او نورم مزین کا نو د تب نورم بهترین کپڑے واچولې شي بیا به د قران مجید د دغه قاری د دغه قران د تلاوت کوونکی سفارش کوي او دا به وي چې ای ربا ته د دینه راضی شه نو الله تبارک وتعالى با د دغه تلاوت کوونکی نه د دغه قارینا د دغه مسلمان نه د الله تبارک وتعالى به راضی شي او بیا به ورته وي چې زه د قران مجید تلاوت شروع کا او د جنت په پونو باندې په درجاتو باندې برخېجا او تلاوت کوا ترکمه پوری چې د تلاوت کی په اوچتو درجاتو عالیو او په مراتب عالیو کې بروان وي او د هر آیت په بدل کې بدتا نیکه ورکول کیږي نو محترم دوستانو دا د قران مجید د روایتو د قران مجید د تلاوت په باره کې روایت دی او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د کم سړی په خېټه کې یعنی په زړه کې قران نوي یعنی د قران تلاوت نه کوي د هغه د روان کور مثال دی نو موږ تاسو لپاره پکار دی چې د قران مجید تلاوت کو قران مجید د تلاوت سره سره د قران مجید په ترجمه باندې او د قران مجید چې کوم مفهوم دی او د کوم مقصد د لپاره الله تبارک وتعالى نازل کړی دی په هغه باندې ځان پوی کو او بیا د هغه تلاوت او د ځان پوی کولو نه پس زمونږ ډیوټي ختم نه وي بلکې مونږ او تاسو د قران مجید د تعلیم د نور خلکو ته ورسو نو ان شاء الله العزیز زمونږ به د دنیا مخستوي زمونږ به قبرم بیا د جنت د باغچونه یو لوی باغ وي
او ان شاء الله بیا په میدان د محشر کې د حضور جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په لوی شفاعت کې زمونږ برخوي او ان شاء الله هغه ورځ به لري نوي چې مونږ او تاسو به د جنت په نعمتونو کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معیت کې په جنتونو په نعمتونو کې مشغول یو. الله تبارک وتعالى دې مونږ او تاسو ته په قران باندې د عمل کولو توفیق نصیب وګرځي. د قران مجید د تلاوت شروع کولو په اړه کې د یو خبرې وضاحت چې دینو هغه ضروری دی چې کله یو انسان تلاوت کوي نو یا خو به ابتدا د تلاوت چې کله کوي نو یا به د سورت ابتدا وي او یا به د سورت ابتدا نه وي بلکې درمیاني سورت وي او یا به د غنور سورتونو کې یو سورت نه وي بلکې سوره توبه به وي. یعنی یو سړی تلاوت کوي ابتدا د تلاوت کوي د ابتدای سورت نه نو دی به اعوذ بالله او بسم الله دواړه وي که یو به وي او کم یو ویل لازمی دي او کم یو ویل لازمی نه دي. دی باندې لږ ځان پوهه کې او غدا چې کله یو سړی تلاوت شروع کوي یعنی ابتدای تلاوت خو سورت هم شروع کوي ابتدای سورت وي نو دی به اعوذ بالله وي او دی به بسم الله وي. اعوذ بالله به وي د ابتدای تلاوت د پاره او بسم الله به وي د ابتدای سورت لپاره. او که یو سړی د ابتدا د تلاوت خو کوي یعنی تلاوت شروع کوي خو سورت نه شروع کوي د یو سورت د مینځ نه د یو سپاره د یو رکوع د مینځ نه یا یو رکوع د سر نه دی شروع کوي خو د سورت ابتدا نه وي ابتدای تلاوت درمیانه سورت نو بیا په دې سورت کې اعوذ بالله ویل د لازمی دي او بسم الله ویل مستحب دي کوي ویل خیر دي کوي نه ویل خیر دي. دا ځکه په دې امامان کې تاسو وګورئ د جمعې په خطبه کې وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. نو چې کله ابتدای تلاوت او درمیاني صورت وي نو په دې صورت کې اعوذ بالله ویل لازمی دي او بسم الله ویل لازمی نه دي. بل د ابتدای صورت درمیانه تلاوت یو سړی تلاوت کوي او په دې په مینس کې یو صورت ختم شي او بل صورت چې دی هغه شروع شي نو بسم الله ویل دا پکار دي او اعوذ بالله ویل ته په دغه وخت کې ضرورت نشته. دا درې صورتونه شو. دو صورتونه دا دي ابتدای تلاوت او ابتدای سوره توبه. یو سړی تلاوت شروع کوي او د سوره توبه نه تلاوت شروع کوي نو په دې وخت کې به صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی او بسم الله ویل ته ضرورت نشته. او بل صورت دا دی چې ابتدای سوره توبه درمیان تلاوت د تلاوت په درمیان کې کله سړی سوره توبه شروع کوي نو د دې لپاره بیا اعوذ بالله نه وي او بسم الله بم نه وي بس روان تلاوت چې هغه به جاری وساتي. نو دا د تلاوت د شروع کولو په اړه کې چونکې دا مونږ چې کوم تفسیر وایو په دې کې به د ضرورت راځي یا عام انسان ته د دې ضرورت راځي نو په دې پنځو حالاتو کې به په دې طریقه باندې اعوذ بالله او بسم الله ویل کیږي. کدا ټول سورتونه د چانه هیر شو چې یاره دا به څنګه چل کوم او څنګه بنه کوم نو بیا بهتره طریقه دا ده چې د سوره توبه په اول کې د بسم الله نه وي باقي د اعوذ بالله او بسم الله دواړه وي نو بس هغه عمل به مستحب باندې او په اعوذ بالله چې کوم احکامات دي د اعوذ بالله د ویلو چې کوم زین دي په هغه باندې به معمول شي د بسم الله د ویلو چې کوم زین دي په هغه باندې به معمول شي. بهترینه طریقه دغه مخکې سورتونه دي کداغه سورتونه دغه ترتیب د چانه هیر شي نو بیا د سوره توبه نه مخکې د هغه بسم الله نه وي او په نورو زینو کې د اعوذ بالله او بسم الله دواړه وي خو ابتدای تلاوت کې اعوذ بالله ویل لازمی دي. الله تبارک وتعالى دې زمونږ استاد حامی او ناصر شي. الله تبارک وتعالى دې مالا د قران کریم د بیانولو او تاسو لا مالا بیا د عمل کولو توفیق نصیب وګرځي. الله تبارک وتعالى مخاد او آباد لره ان شاء الله په بل درس کې بیا د قران مجید د تفسیر سره چې کومه تړلې خبرې دي هغه به وایو او بیا به د هغې نه پس ان شاء الله په سوره فاتحه باندې د ترجمه او د مختصر تفسیر سره شروع کوو. الله مو خوشاله خاد او آباد لره.